بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران هیوادوالو. نن ناخلی د اسکی مینې ولسوالۍ د مورګۍ سیمې ته چې یو مهمه موضوع تاسو سره شریکوو، هغه د تعلیم په برخه کې ده. هیوادوالو 4 کاله وشو چې دلته جنگ جګړو د امله دلته مکتبونه بند وي، تعلیم زده کړې بندې وي. هغې نه وروسته بیا یعنې دغه د کورونا کومه مرضتیا چې وه د هغې د وجې دغه مکتبونه بند شو، تعلیمونه بند شو. زمونږ یو د دلته په اسکی مینې ولسوالۍ مورګۍ په سیمه کې یو کورس جوړ کړی و چې هغه کورس هم دغه کاري صاحب په وجه باندې یعنې ډېر شاګردانو ته ډېر وخوښو. کال یو نیم وشو چې دې ماشومان د زده کړې کوي هیوادوالو. خو ماشومان تاسو وینئ چې دې نه بعد په اسکی مینې ولسوالۍ کې دغه موسم یخېدو یخ موسم دی، یخېدو ته روان دی، ژمی را روان دی. هیوادوالو ماشومان په ځمکه باندې ناست دي، یعنې شطرنجۍ نشته. د دې ماشومان سره د غریبو کورنیو بچیان دي، قلم کتابچه نه لري، وس د پنسل نه لري. هیوادوالو په دغې باره کې نن ناغلي وو، دغه مهمه موضوع تاسو سره شریکوو، غږ په تاسو باندې کوو. ورځو د کاري صاحب خواته هغه استاد چې دې ماشومانو ته زده کړې کوي، نوره ستونزه نیمګړتیا د کاري صاحب نه اورو. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دغه د خیرات ټولنې بنسټ ورونه چې زموږ خواته راغلي دي، په دې مناسبت باندې چې زموږ د عرض هیوادوالو ته ورسوي. موږ په دغه کورس کې تقریبا 1.5 په تعداد شاوخوا کې شاګردان لرم. په دغه کورس کې 15 کلاس دي. مختلفو شیانو ته ضرورت لري چې قلمونه، کرتاسي یا کتابچې. ډېر وطن غریب دی، امنیتي ستونزې او ډېر مشکلات ورباندې تېر شوي دي. دارنګې تاسو یې ګورئ چې په ځمکه باندې ناست دي، شطرنجۍ ته ضرورت لري او بورډونه نشتوالی دی. که بیا یو یا 2 دانې، نو دغه مرسته که موږ سره چا وکړه، الله به ورته په دنیا او آخرت کې اجر ورکړو. موږ به په دعاګانو کې یاد ساتو. وطن یم زمو کور یم په وینو لمبېدلی، شهیدان مې ډېر ورکړي، اولیاو یم ساتلی. چا چې غوږ راله کتلي، هغه خدای د شرمولی. ای زما محراب هیوادوالو وامورئ د دغې بچیانو کومه نیمګړتیا چې وه دغلته، یعنې تاسو وینئ چې د شطرنجۍ وس نشته، په ځمکه باندې ناست دي، د قلم کتابچې وس نه لري، د پنسل وس نه لري. هیوادوالو موږ سره په دغې باره کې پوره کومک او همکاري وکړئ، ځکه چې د تعلیم د برخې نه دا بچیان ډېر وروسته پاتې دي. مخکې د جنګ جګړو د وجې پاتې، اوس د کورونا د وجې دغه مکتبونه بند دي. د کاري صاحب نه مننه کوو چې ماشومانو ته یې کورسونه جوړ کړي او کورسونه ورته وایي، ماشومانو ته زده کړې کوي. او کاري صاحب په یو تخته باندې 15 سیم پته خو زده کړې کوي، یعنې یو تخته ده، بل وس هم نشته چې بله تخته راوړي. هیوادوالو موږ سره په دې کې پوره کومک او همکاري وکړئ. انشاءالله چې الله به ستاسو کومک او همکاري کوي. هېره مو نه وي زموږ پیج درته لایک، زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. هر چېرته چې وایي ښاد او ودان اوسئ. میرویس احمد شاه په شان فرزند به زېږومه، چې مې خلاص کړي دا پیغوره، غیرتمند به زېږومه. اوس که زوړ یم بیا به ځوان شم، زه به بیا پښتو روان شم. یوه ورځ به داسې راشي، زه به بیا